سو په سیاست کې منظور پښتین د هغه تجار غوندې دی چې زحمت یې ډېر دی، هندو ستړی دی، خدای ناراضه دی. زما تا نه پوښتنه دا ده چې کله تاسو سیاست کوئ، تاسو ماته دا نه وایي چې منظور خلک خبر کړه چې د ایسای په اړه وغږیږي. فایق د منظور نه ډېره مبارزه کړې. فایق زمونږ یو لنډغر دی په ټیک ټاک کې کینی. د یو کال نه کېږي چې مسافر شوی دی، د خراسان متحده ایالات په ټول افغانستان وپیژندل. هند د امازون تر شادیانو یې خبر کړه چې او شادیای امازون ما را شر پښتون نجات بدین. اوس آیا فایق مبارز شو؟ نه، ځکه هغه عملی پلان چې په سیاست کې پکار دی د خراسان د جوړولو دپاره هغه پلان نه لري. انشاءالله چې ته زما په خبره پوه شوی وي جان. ډاکټر صاحب بخنی سره تا ګوره د هغه مثال دی ورکو، هغه د یو ټیک ټاکر ورکو. ته اوس منظور ته بیخي ډېر سپک نظر کوي. هغه خو کار عملی کار کړی دی په مثلا دنیا. عملی کار یې څه شی دی جان؟ دا خلک نه دي راجمع کړي، دا جرګه ونه سوله، هغې نه مخکې دا جرګې نتیجه څه شی وه؟ نتیجه ګوره ډاکټر صاحب دا په 2014 کې دا ګوند جوړ شوی د مثال، هغې نه دا دومره منظم فوج او دومره جوړ وطن په خلاف ته راجګېږي. پوه شوې؟ نو دا دومره وړې خبرې خو نه دي دم وایه چې بس ولا بس ایاز صدقه د شملاله ما تا ته 3 شرطه وښودل چې که چېرته ته غواړې سیاسي مبارزه وکړې د وطن د ازادۍ یا د خلکو د حقونو د لاسته راوړلو دپاره. اولاد لري ورور؟ نه، 10 میاشتې کې واده مې کړی خو اولاد نشته. خدای دې یو اولاد درکړي. فرض وکړه ستا اولاد چې دی په ګېډه درد دی، صحیح؟ زه تا ته وایم چې د اولاد دی چې په ګېډه درد و، تا ډاکټر ته بیولی، ته ما ته وایي چې ډاکټره ته ګوره لګیا په ما نیوکې کوي. ډاکټر نه، ما لوړې ته بوته، بیا مې ورباندې سوپ وخوړه، بیا مې چې دی سرچپه کېنه و شاته باندې مې ټپ ټپ که، بیا مې چې دی ورته ډول راوسته، ډول یې غږو، ما مې زوی ګډو، ما دومره ډېر زحمت ویستی. زه ورته وایم وروره تا چې کوم کارونه کړي هغې ګټه نه یوازې دا چې ستا ماشوم ته نه ده رسېدلې بلکې ماشوم دې نور هم خرابه کړی. که یې په ګېډه درد یې ته یې باید ډاکټر ته ویسي. دا چې تا ورته ډول وهلی په ما څه؟ منظور لالا زحمت ویستی، امادي زحمت پایله ورکړې نه. سو د تا په ګېډه درد دی، منظور درته ډول وهي، زما هغه نه دی په کار. یو جرګه منظور نیسي، د یوې جرګې پایله ماته وښایه. زه تا ته وایم 3 شیان ماته وښایه کوم چې په نړیوالو اصولو کې ټول هغه مبارزین کوي کوم چې غواړي خاوره ازاده کړي یا د قوم حق لاسته راوړي. اول د خپلې خاورې خپلواکي لاسته راوړي. دوهم په نړیواله سطحه باندې په خلکو ځان مني. دریمه خبره چریکي جګړې پیلوي. کوم کار دې دریو کې منظور کړی؟ اوس ته ماته وایي چې دی نه دی کړی، جرګه یې راغوښتې. جرګې کې څه شی ویلي؟ شعرونه یې ویلي. بیا جرګه څه شوې؟ جرګه ختمه شوې. کوم څوک چې په جرګې کې ډېر احساساتي وه د شپې ایسای راغلی هغه یې له منځه وړي. لالا زه غواړم ما تا په دې اړه وغږېږو. منظور زما ورور دی، ستا مرور دی. ما ته منظور ځکه مهم نه دی چې زه د 50 کروړه هغه پښتنو په اړه فکر کوم چې په پښتونخوا کې پراته دي. هغه 50 کروړه پښتانه دا نه غواړي چې منظور ورته جرګې ونیسي، بلکې هغو 3 شیانه غواړي منظور نه. اول دننه په پښتونخوا کې نور د هغو وژنه بنده شي. آیا منظور بنده کړي؟ نه ده بنده کړي، برعکس ډېره شوې. د 2013 کال نه تر اوسه پورې وژنې ډېرې شوي، کمې شوي نه دي. اوس پکې پوځي عملیات هم شروع شوي د منظور د برکته. اوس پکې د پښتونخوا لکه د تیرا غوندې سیمې مکملې خالي شوي د منظور د برکته. دوم هغه غواړي چې پښتونخوا آزاده شي. منظور پښتونخوا آزاده کړي؟ بالکل یې نه ده کړې. نه یوازې دا چې پښتونخوا یې نه ده آزاده کړې، خپله هم اوس پټ شوی. ډاکټر صاحب یو کوشش خو یې وکړلو که نه، کوشش خو یې وکړو په پښتونخوا په دا دومره تاریخ کې مثال اوسه پورې پاکستان سي مثال جوړ شوی ده، اوسه پورې کوم پښتون ناجک شوی ده مثال په 80 کاله تاریخ کې؟ نه، دا در سره منم ورورې، بالکل یې کوشش کړی. او زه درته وایم څومره کوشش چې منظور جانان کوي هغومره کوشش فایق لالام کوي. سو زه د دواړو کوششونه منم. بیا ورته توهین وکړو که نه، تا بیا یو ټیک ټاکر ورسره وروره منظور جان اوس څه شی دی؟ خو اوس هغه هم ټیک ټاکر دی، بلکې د فایق نه کمزوری ټیک ټاکر دی، ځکه فایق لایو راځي او هره ورځ لایو راځي. اما منظور اشنا چې دی په میاشت کې یوه ویډیو اچي. نو خو د منظور خو کانټینټ کریټور دی. اوس منظور یوازې ویډیوګانې اوس کوي، ورور مې بل کار خو نه کوي. ډاکټر صاحب په یو افغان په صفت باندې که نه لکه منظور راجګ شوی د کم از کم د پاکستان صفت خو نه کوي، کم از کم په خوله باندې خو وایي فایق هم د افغانستان صفت نه کوي. فایق هم خراسان غواړي.
زه وایم ته ماته وښایه ګوره هغه خو د ته د افغان ته ماته وښایه چې منظور تا دښمن ناغی کنه دا منظور خو مو ته په ګټه باندې لګیا ده کنه اوس مو ته د افغان په صفت باندې وګوره منظور ته نه زه دلته چې تا سره کوم بحث کوم ورور مې د افغان او د پښتون په توګه بحث نه کوم زه 50 کروڑه د پښتونخوا پښتانه په نظر کې نیسم او د داسې یو فرد په توګه بحث کوم چې هغه د منظور نه غواړي چې داسې یوه مبارزه وکړي چې پښتانه آزاده کړي زه داسې نشم کوی چې فرض وکړه ته پښتون یې زما د زړه سر یې اما ته راپورته کېږي خپل سر د کله یې زه نشم کوی ووایم چې دا کلسری نه دی غټ غټ زلفان لري سمه ده چې ته پښتون یې سمه ده چې ته افغان یې سمه ده چې ته زما د زړه سر یې اما که د سر کل که زه تا ته کدوسری وایم زه نشم کوی دروغ وایم خلکو ته زه تا ته وایم چې اوسني شرایطو کې د فایق مبارزه او د منظور مبارزه یوه ده زه اوپن چلنج درکوم ټول ملګري چې دلته زما غږ اوري زه چلنج ورکوم یو نفر دې راپورته شي ماته دې ووایي چې نه د فایق مبارزې نه د منظور مبارزه بهتره ده زه یې ورسره منم آیا منظور مبارزه بهتره کوی شي بلکل بهتره کوی شي ډاکټر صاحب اخري خبر کوم د امرګري بم خیر انتظاری زه ډاکټر صاحب دغه د منظور دغه کومه مبارزه چې ده کنه دا د هغه د پښتونخوا د خلکو یا د افغانانو مثال په تاوان باندې نشي ته مثال لاجګي راځي مثال لاجګي کې په هغه باندې وکړي د افغانانو په ګټه هم نه ده په تاوان هم نه ده خو دننه په پښتونستان کې د پښتنو په تاوان ده ځکه د منظور په سر باندې ډیری خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړه د منظور په سر باندې ډیری کورنۍ خپل ځوانان د لاسه ورکړه شهیدان شو د منظور په سر باندې ماشومان چې د شهیدان شو یو ساده مثال در کوم ګیلمن د منظور په سر دغه شو شهید شو اما تر اوسه پورې چا د وینې غچ وانه خیسته پس زه وایم د داسې یو رهبر دپاره ځان شهیدول چې هغه د تا د وینې غچ خو پرېږده خپله ازادي ونشي ساتلی دا غیر منطقي ده زما نیوکه په منظور باندې یوازې دا ده چې باید مبارزه د پلان په اساس دا باید لنډمهاله پلان ولري دا باید اوږدمهاله پلان ولري دا باید منځمهاله پلان ولري دا باید بودیجه ولري دا باید یو منظم سټرکچر ولري دا باید رسنیز تبلیغاتي برخه ولري ګورئ تاسو عمران خان ته وګورئ د پی ټی آی ټیم ته د پی ټی آی د ټیم یو تر ټولو جالبه برخه د دوی رسنیزه برخه ده ته نرشه د عمران خان محبوبیت له منځه یوستی د منځه نشي وړلی پس زه دا وایم چې منظور پښتین باید د پلان سره مخ ته لاړ شي توکلډز مونږ ورته وایو ځینې خلک توکلډز منډه وایي مثلا جنګي فکر وکړه جنګ دی درز غوبل دی د تا سره نه کلاشینکوف شته نه د توفانچه شته نه د پکې مرمۍ تیرې کړي او درز خپلوسی منډه کړي چې څوک دی ولاکی پرېږدم اول په تندي تاولي دې ته د توکلډز منډه وایي چې ته پلان نه لري ته بودیجه نه لري ته توپک نه لري ته توفانچه نه لري د تا هدف معلوم نه دی د دشمن ځای دې لیدلی نه دی او ته توکلډز مبارزه کوي زما هر هغه مبارز چې توکلډز دی هغه مې بدې راځي مثلا درس کېږي انتحاري کېږي مخکې د دې چې ته وګورې چې کوم طرف ته انتحاري شوی چیرته باید منډه کړي د کومې لارې نه باید وځي هلته به ګازدبه چوېدلي ته توکلډز منډه وایي په دروازې باندې ګوره چې لاندې غورځېدلی بنان همیشه هر کار چې کوي ته باید ورته فکر وکړي متاسفانه منظور اشنا تر اوسه پورې توکلډز مبارزه کړې د جلسه نیولې ټول راجمع شوي پکې اخطارونه ورکول شوي نن دی سبا دی ولاکه دې پرېږدم درغلم جلسه ختمه شوي نتیجه نشته سو مونږ نتیجه غواړو د منظور نه دا زما نیوکه ده ورور او که وایي چې زه غلط یم زه بخښنه غواړم مننه ډاکټر صاحب د وخت راکولی هیله کوم ښه وخت ولرئ سلامات اوسئ جناب پښتون صاحب الله مو راوله ستړي مه شئ جناب پښتون که مې غږ اورئ مایک مو روښانه کوئ صاحب که مې غږ نه اورئ بیا به زه نورو ملګرو ته وخت ورکړم فکر کوم پښتون را سره نشته زه به وخت ورکړم یور لوکل ویریر ته بیا به ډاکټر سیف ماما ته وخت ورکړم یور لوکل ویریر را سره یاست مهرباني سلام علیکم ډاکټر صاحب بخیر علیکم السلام مهرباني صاحب اول خو ډاکټر صاحب ما د هغه لپاره یو پوښتنه درلودله ده تاسو کورسونه دلته خو تاسو ته معلومات کېږي چې افغانستان کې ډېری خلک بانکي اکاونټونه نه لري او ما ویل چې دا د سیستم ورته برابر کړي مثلا د ګفټ په رقم باندې یا کوینز تاسو ته ولیږه دا کورسونه موږ ته واستي زه به کوشش وکړم چې په دې اړه ټیم سره خبرې وکړم بل نظر لرئ جب بل نه
هم دا فقط دا یو پیشنهاد مې درلوده سمه ده ورور. بس خلاص. صحیح ده. الله دې اجر درکړي کور ودان. مهرباني جناب سیف ام ام ای که مې چیرته غږ اورئ مهرباني تاسو کولی شئ خپل نظر راکړئ. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام صاحب. ډاکټر صاحب موږ به تاسو لږ واورو بیا به خیر د خپلې خبرې کو صحیح ده. که وخت لرئ جان زه فکر کوم ستا نوبت دی ما که وایي مصروفه یې بیا به زه نور ملګرو ته وخت ورکړم. ډاکټر صاحب زه لږ مصروف وم ستاسو غږ مې صحیح نه اورېدو تاسو لږ وغږېږئ بیا به انشاءالله د خپلې صحیح ده بیا غږ راوکړه. زه به وخت ورکړم ډاډو ته. ډاډو ستړی مه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډاکټر صاحب محترم امید لرم ما غږ به در سره وي. ډاکټر صاحب محترم تاسو که خلک بیل بیل موضوعاتو سره راځي نو زه واپس د مذهبو موضوع ته ځم داسې نه چې تاسو باندې لږ هغه تمامه شي. نه هیله کوم مهرباني. په یو موضوع ډاکټر صاحب محترم تاسو ویلي چې زه بې مذهبه یم که نه نو تاسې د شریعت بیا څنګه اخلئ؟ یعنې شریعت ته خو تاسو قرآن او حدیث وایي که نه او موږ یې سیده ورته وایو قرآن حدیث اجماع او قیاس شرعي البته. نو تاسو بیا د اخذ کوي د شریعت نه دا څنګه کوي که په دې باندې لږ موږ پوه کړئ. ورور زه فکر کوم تاسو اکاډمیک انسان ماته ښکارئ او خدای دې وکړي چې تاسو سره مې بحث اکاډمیکي تر څو ملګري ترېنه یو ډېر څه زده کړي. زه اول غواړم شریعت په اړه پوه شم. کله چې موږ وایو شریعت آیا په قرآن کې د شریعت نوم ذکر شوی؟ آیا په حدیث کې د شریعت نوم راغلی؟ او که چېرته وایو چې د شریعت نوم نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې نو د لومړي ځل دپاره دغه شرحه یا شریعت دا نوم چا جوړ که؟ ولې یې جوړ که؟ زه اول غواړم په دې پوه شم. ډاکټر صاحب محترم شریعت یا شرع سیده دا هغه لاس ته ویل کېږي چې هغه موږ ته د الله تعالی له خوا نه راغلي دي. اوس له دې نه ته اوس هر مراد اخیستی چې لکه نه قرآن کې زه راغلی پوه شوم. اوس ګوره جان ما مخکې ولې منطقي بحث کوو نه ما ونه ویلې چې ته ماته شریعت تعریف که. مثلا زه وایم کړکړو اوس زه درته وایم چې زما طریقه چې کومه ده